سمینار دو روزه که از سوی شورای علما در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی برگزار شده بود و پایان یافت. در این سمینار علمای دینی درباره شماری از موضوعات مهم با باشندگان ولسوالی اجرستان گفتگو کردند. برگزار کنندگان این سمینار میگویند که هدف از راهاندازی چنین برنامه‌های دور ساختن مردم از اختلافات مذهبی و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت معنوی جامعه است. اله العالمین څومره پیغمبران را لېږلي دي، هغو ټولو پیغمبرانو د ملت مابین کې اتفاق او اتحاد راوستلی ده. اوس هم که په افغانستان کې د ملتونو سره یو سي، بیا به یو ظالم جابر حکومت په افغانستان باندې حمله ونه کړي، بلکې افغانستان به هوري، افغانستان به آزادي، د افغانستان اقتصاد به برابر وي، افغانستان به د پرمختګ په حالت کې وي. د دې ټولو لپاره مهمه خبره دا ده چې باید دغه قومونه که هزاره دي، که تاجک دي، که ازبک دي، که پښتانه دي، هغه په خپل مابین کې سره اتفاق او اتحاد وکړي، د دې ملت د خدمت لپاره، د دې ټولنې د آبادۍ لپاره، د دې وطن د پرمختګ لپاره باید دی مټې راونغاړي او خدمت وکړي. در این نشست علمی علمای دینی معلومات همه‌جانبه را در مورد اهمیت دین اسلام در اختیار اشتراک کنندگان قرار دادند. اشتراک کنندگان سمینار میگویند که برگزاری چنین نشست‌هایی برای رشد معنوی و تأمین ثبات در جامعه از اهمیت ویژه برخوردار است. د دې ولسوالۍ په چار اطراف کې اهل تشیع او خلک موږ سره ژوند کوي، نو د دې په ارتباط باندې موږ هم په سمینار کې دا چې وویل شو چې باید دا خلک په خپل مابین کې یو تحمل سره ولري، یو د بل احترام باید ولري او یو د بل یو ښه د ورورولۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. نو دا سمینارونه چې موږ ته شوي دي په هر باب باندې دا خبرې موږ ته وشولې. نو ان شاء الله تعالی دغه سمینارونه د دغه وطن لپاره، د ولس لپاره، د عامو خلکو لپاره مقصد دا خبرې ورسېدلې، ډېر خلک به ان شاء الله تر دې نه ګټې واخلي او ډېر خلک به مقصد یو د بل سره ښه ګزاره او ژوند ولري. حتی د موږ د ولسوالۍ بعضې علما چې په نورو ولسوالیو کې مسؤلیت و، هغه هم دومره ورته شوق او محبت و چې هغه هم راغلل په دې سمینار کې موږ سره ګډون وکړو. نو بیا دلته چې کومې موضوعګانې وي، هغه داسې موضوعګانې وي چې هغه اول موږ د علماو ته، یعنې داسې څه چې بعضې وخت کې چا سره په ذهن کې یو څه وي خو ورته فکر یې نه وي چې د هغو تشریح وکړي یو چا ته یا یو څوک پرې پوه کړي. نو دغه شیخ صاحبانو موږ په داسې څه باندې پوه کړلو چې هغه له موږ سره به یا په ذهن کې و یا به نه و، خو موږ ورته پام نه و چې یا د ولس ته تشریح کړو. برگزار کنندگان این سمینار می‌افزایند که تلاش دارند برنامه‌های مشابهی را در دیگر ولسوالی‌های ولایت غزنی نیز برگزار کنند. آنان از مردم خواستند تا به تبلیغات بیگانگان باور نکنند و از نظام اسلامی خود به گونه جدی حمایت کنند.